په هند کې یو چرګ یو تن وواژه. د بهرنیو رسنیو د راپور سره سم د هند په آندھرا پردیش ایالت کې د چرګانو د جنګولو په یوه میله کې یو چرګ په یو سیلاني حمله کړې او وژلی یې دی. راپور وایي یو تن چې خپل چرګ پښې پورې بلیټ یعنې پتری تړلی و چې چرګ د جنګ په میدان کې په سیلاني حمله وکړه او د پتري په لګېدو نوموړي شخص د زیاتې وینې د بهېدو له امله ساه ورکړه. د مقتول عمر 55 کاله یاد شوی. نوم یې سریپالي کوتشیش ناک دی. په آندھرا پردیش کې د چرګانو پښو پورې پتري تړل پخوانه رواج دی چې د جنگ پر وخت کې ډیر چرګان له دې امله وژل کیږي. هندي رسنۍ وایي دا لومړی ځل دی چې یو چرګ په خپلو پښو د ګوزار په واسطه یو تن وژل کیږي. د هند حکومت د نوموړي شخص وژل کېدو وروسته 350 کسان نیولي چې په دوی تور دی چې د چرګانو جنگ تماشه یې کوله. دې کسانو ته 3 ورځې زنداني کېدو سزا اورول شوې. د یادونې وړ ده چې د هند سترې محکمې د چرګانو په جنګولو د 1980 میلادي کال نه بندیز لګولی، خو بیا هم د هند قانون خلاف په ښکاره په ټول هند کې چرګ جنګي میلې کیږي.